الحمد لله وحده ونصر عبده وكثر جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. علم التجوید کی مونږه غا تمهیدی خبرې وکړې او بیا د اعوذ بالله او د بسم الله متعلق چې کوم مسائل وغم مختصرا بیان کړل. نن شروع کو په هغه احکام ترکیبي باندې. ذکر کو احکام د نون ساکن او د نون تنوین. اول نون ساکن او دا تنوین فی جندل فکار دی چې نون ساکن چاته وی تنوین چاته وی. نون ساکن تعریف دا دی هي النون التي لا حركة لها. دا اغا نون تویل کیږي چې حرکت نه لري، نه زبر لري، نه زیر لري، نه فیش لري. دغه ته نون ساکن وی. موږ ته پښتو کې وایو غړوندې، یا عربی کې وته جزم وی یا وته ساکن ویل کېږي. دا په لفظ کې ثابت وي، په لیکلو کې دا ثابت وي، او په وصل کې ثابت وي، او په وقف کې هم ثابت وي. لکه من، وس په تلفظ کې دا نون تلستل شي، په لیکلو کې دا نون راځي، په وصل کې دا نون راځي، په وقف کې چې کله وقف کې دا نون ویل کېږي لکه من. او کله دا نون د اصل د کلمې نه وي او کله زائد وي. او تنوین دې ته ویل کېږي هو نون ساکنه زائده. هغه نون ساکن دی، زائد دی، او دا په اخر د اسماء کې راځي، صرف په تلفظ کې، لکه غفورن. ګوره په تلفظ کې دا نون راځي، او په وصل کې دغه نون لوستل کېږي، نون تنوین. خو لیکن په خط کې چې کله تلی کې دغه نون نه لیکل کېږي، او د وقف په صورت کې دغه نون نه لوستل کېږي. لنډه دا د نون ساکن او د نون تنوین په منځ کې فرق دا دی، په تلفظ کې هیڅ فرق نشته. لکه اوس با او نون چې ته تړي نون ساکن، لکه با نون زبر بن، او با دو زبر بن. د نون ساکن او د نون تنوین په تلفظ کې هیڅ فرق نشته، بن او بن. یا عین دو زبر عن، عن. او اوس چې عین له دو زبرونه ورکې، عین دو زبر عن، عن مقعا لوستل کېږي. خو هر چې په لیکلو کې دی دا بیا فرق شته دی. او د نون ساکن او د تنوین چې دی عبارت دی د نون تنوین د دو ضمونه، یعنی د دو پیشونو نه، د دو فتحونه او د دو زیرونو نه. بل نون ساکن چې دی دا په اسم کې مرازي، په فعل کې مرازي، حرف کې مرازي. او تنوین چې دی دا صرف په اسماء کې راځي. بل نون ساکن چې دی دا په منځ د کلمه کې مرازي او په آخر د کلمه کې هم راځي. او تنوین چې دی دا صرف په آخر د اسماء کې راځي. بل نون ساکن چې دی دا وصلا وقفا امدقه نون لوستل کېږي. او نون تنوین چې دی د وصل په صورت کې نون لوستل کېږي، په تلفظ کې نون راځي، خو لیکن په لیکلو کې په وقف کې دغه نون تنوین بیا نه لوستل کېږي. د دې نون ساکن او د تنوین په علم التجوید کې چې د نون ساکن یا نون تنوین د حروف هجاونه مخکې راشي څلور احکام لري. یو ته ویل کېږي الاظهار الحلقي، دویم ته ویل کېږي الادغام، دریم ته ویل کېږي القلب یا الاقلاب، څلورم ته ویل کېږي الاخفاء الحقيقي. ان شاء الله په بل درس کې به د هر یو حكم وضاحتك. والسلام عليكم ورحمة الله.